په یو کلي کې یو زمیندار د خپل پټي دپاره د اوبو په لټون کې و. نو هغه د خپل ګاونډي نه کوي واخیسته. په بله ورځ زمیندار راغی چې د کوي نه اوبه راوباسي. خو هوښیار ګاونډي زمیندار ته د اوبو ورکولو اجازت ورنه کړه. زمیندار ترې پوښتنه وکړه ته ماته ولې اوبه نه راکوې؟ ګاونډي ورته ووی ما کوي خرڅ کړی دی اوبه نه. زمیندار حیران شو چې اوس څه وکړم. نو زمیندار باچا پسې لاړه او د انصاف غوښتنه ترې وکړه. نو باچا یو هوښیار درباري بیربل راوغوښته چې دا مسله حل کړي. نو بیربل ګاونډي پسې لاړه او د کوي باره کې یې ترې پوښتنه وکړه. هوښیار ګاونډي بیربل ته ووی چې ما کوي خرڅ کړی دی اوبه نه، ځکه زمیندار د کوي اوبه نشي استعمالولی. بیربل جواب ورکړ چې تا کوي خرڅ کړی دی نو ته کوي کې اوبه نشي ساتلی. نو ټولې اوبه راوباسه یا ټولې استعمال که. هوښیار ګاونډي پوه شو چې هغه ناکامه شوی دی. نو هغه معذرت وکړ او کور ته لاړه.